په افغانستان کې او په پښتو ژبه کې د اسلام او مسلمانانو د تاریخ مختلف کتابونه ژباړل شوي، لیکل شوي او خپاره شوي دي چې یو مطرح اثر پکې د هند د نامتو دینی عالم او مورخ مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادي د اسلام تاریخ دی چې د لوی کچې په شاوخوا 1300 مخونو کې لیکوال او ژباړن فضل مولا لټون پښتو کړی دی. ښاغلی لټون په تیرو 2-3 لسیزو کې د غنو اثارو د ژباړلو او لیکلو ویاړ لري. د دنیا یو ډیر مشهور کتاب د ابن خلدون مقدمه هم پښتو کړې ده چې په نږدې وختونو کې به چاپ شي. خو دلته له ښاغلي لټون سره تر ډیره حده د مولانا نجیب آبادي د اسلام د تاریخ په اړه د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی لټون د تاریخ استادان وایي چې که غواړئ له یوه تاریخ نه سمه استفاده وکړئ او سم ورباندې پوه سئ نو مورخ او د هغه زمانه وپېژنئ. زمانه یې ځکه وپېژنئ چې هر څوک په یو خاصه زمانه کې اوسي، په هغه زمانه کې خاص امکانات چې په بله زمانه کې نه وي، په هغه زمانه کې خاص تمایلات، په هغه زمانه کې خاص مجبورۍ، خاص اسناد چې په یو بله زمانه کې هغه اسناد یا نه وي یا ډیر سوي اسناد. هر زمانه خپله خاصه فلسفه لري، حاکمه غالبه. او دغه راز مورخ که هر څومره هم کوشش وکړي چې ځان بېطرفه کړي، خدای انسان دی، دی خپل خاص عقیده لري، خاص تمایلات لري، خاص ارزوګانې لري، خاص مجبورۍ لري او خاص سیاسي مقصدونه لري یا اجتماعي. نو په دې خاطر باندې وایي مورخ او د هغه زمانه اول تصور کوي او بیا تاریخ لولي. نو په دې حساب باندې اول پوښتنه زما دا ده چې د مولانا اکبر شاه نجیب آبادي دا څوک دی او د کومې زمانې سړی دی؟ مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادي دا اصل کې هندي پښتون دی او د دیوبند علماو نه دی او دا د زمانه چې دا تاریخ لیکلی داسې معلومیږي چې دا د 19مې پیړۍ پای او د 20مې پیړۍ په اوایلو کې دا تاریخ لیکلی د دیوبند علماو څخه دی او په ټولو کې هغه ممتاز دغه دا دی چې دی په خپله محقق دی. تاسو فکري اکثره محققین او اکثره څېړونکي ځینې فکري دغه هم لري، د صحوې او خطاګانې هم لري. په خپله مولانا صاحب هم په ځینو وختونو کې د خپل تمایلات یو خوا بل خوا ته اوښتي دي، ولې کله چې بیا دیوبند ته راغلی او د دیوبند په هغه جیدو علماو کې شمارل شوی دی نو بیا یې په دې تاریخ اسلام باندې کار شروع کړی. دا تاریخ اسلامي زه د یو ژباړن او یو د کتاب د لوستونکي په حیث باندې دا ویلی شم چې مولانا صاحب دا کتاب په ډېره بېطرفۍ سره لیکلی دی. سره دی چې په هغه وخت کې برطانویان په هند باندې حاکمانو او د هند ټوله خاوره حتی تر افغانستانه پورې ځینې برخې د دوی په واک کې وي او دا هماغه زمانه وه چې د انګریزانو په امپراتورۍ کې لمر نه ډوبېده. ولې مولانا صاحب په دغه وخت کې د مسلمانانو د ویښتیا دپاره د مسلمانانو د فکري روزنې په خاطر باندې یوازې دا نه چې تاریخ اسلامي لیکلی دی بلکې نور ډېر کتابونه یې لیکلي دي د 10 په شاوخوا کې. خو په ټولو کې غټ کتاب یې همدا دی چې په 3 ټوکو کې دی او ما ته یې د ژباړې افتخار را په برخه. ښاغلی لټون، مولانا خو خپل کتاب په اردو کې لیکلی دی. دغه د اردو تاریخ نګاري په باره کې په دې باره کې ځینې پوهان د تاریخ یو نظر لري. دوی وایي چې کله په 1850 کال کې د ډیلی سره قلعه انګریزانو ونیوله او د انګریز حکومت رسماً په هندوستان کې د چارو واګې په لاس کې ونیولې، نو له دې وخته وروسته مسلمانانو ځان محروم احساس کو، له سیاسي قدرته یې ځان محروم احساس کو او په دوی کې یوه جذبه پیدا شوه او بیا په راوروسته کلونو کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ مذهبي او فرقه‌يي اختلافات هم پیدا شول او د دواړو ډلو مورخانو وغوښتل چې خپل تیر اتلان په مبالغه آمیزه ډول ولمانځي او د خپل تیر تاریخ ویاړونه په مبالغې سره یاد کړي. او دغه اتهام اردو تاریخ نګارۍ ته هم متوجه دی چې مورخان مسلمانو دا لیکل شوي دي البته چې اردو مورخانو د
د 20مې پیړۍ په لومړو کلونو کې، چې البته دا تاریخ هم د 20مې پیړۍ له 24مو کلونو سره تعلق لري. په هغه زمانه کې وای اردو تاریخ نګاري د کمیونالیزم تر اثر لاندې و، د فرقواریت تر اثر لاندې و. داسې یو تمایل پکې پیدا و چې خپل درنه او د بل سپکه پکې ډیره و. آیا د مولانا نجیب آبادي تاریخ دغه د اسلام تاریخ خو دغه څه تمایلات پکې نشته؟ زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې دا تاسو چې کوم وخت اشاره وکړه په دغه وخت کې خو تاسو یادي نو په هند کې 3 د اسلام لوی مرکزونه رامنځته شوي چې هغه ته یو ته د علیګړ مدرسه و چې به وروسته د علیګړ په پوهنتون باندې یادېږي، او یو په خپله ندوة العلماء او یو د دیوبند. دا 3 د اسلام او د مسلمانانو ستر مرکزونه چې په هند کې رامنځته شو، علمي مرکزونه. او د همدغه مدارسونه د لوی لوی علما رامنځته شو، د لوی لوی مفکرین رامنځته شو چې په هغې کې مولانا شبلی چې د سیرت النبی مورخ دی، سید سلیمان ندوی چې هغه هم د مولانا شبلی په تعقیب باندې د سیرت النبی تکمیل کړی دی، همدغه شانتي مولانا آزاد، مولانا ابوالحسن نومیږي چې هغه ډېرې لوی لوی فتواګانې ولیکلي چې اوس هم زموږ په ټولنه کې خصوصا په حنفي مذهب په خلکو کې دغه د دیوبند فتواګانې ډېرې مهمې ګڼل کېږي. دغسې تاریخ ته هم ډېره توجه شوې ده، او په تاریخ کې نو همدغه مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادي چې په هغې وخت کې د تاریخ اسلام لیکلی دی او په دې مسله باندې ډېر تحقیق کړی، څرنګه چې دا یو دیني عالم دی. نو هغه اختلافي مسائل چې د مسلمانانو په منځ کې تشویشونه خلق کول هغوی ته ډېر مثبت جوابونه ویلي دي، او دغه جوابونه یې اکثره د تاریخي شواهدو ترڅنګ د نبوي احادیثو په رڼا کې هغوی ته جواب ویل. ښاغلی لټون، یو تاریخ که موږ لولو نو اولې د خپلې زمانې ضرورتونو ته په پام سره لولو، ځکه چې موږ له ماضي نه استفاده کوو چې خپل حال جوړ کړو، او دا سړی خو 100 کاله پخوا تیر شوی دی. نجیب آبادي د طبعا دغه 100 کاله پخوا اړتیاو او ضرورتونو ته په پام سره هغه هم په هندي ټولنه کې دا تاریخ لیکلی دی. له بلې خوا د وخت په تېرېدو سره نوي اسناد پیدا کیږي، او طبعا په تیرو 100 کلونو کې ډېر نوي اسناد هم پیدا شوي دي. له بلې خوا د پوهنو او د علومو میتودولوژي فرق کوي، ورځ په ورځ شتمنه کیږي، بډایه کیږي. نو د 100 کاله پخوا یا د 90 کاله پخوا کومه میتودولوژي چې وه د تاریخ لپاره هغه اوس بدله ده او ډېره غني ده اوس. نو دغو توپیرونو ته په پام سره تاسې د اسلام د تاریخ لپاره چې وژباړئ، ولې د داسې یو چا کتاب انتخاب کو چې هغه 90 کاله 100 کاله پخوا زمانه کې اوسېدو، ولې یو ډېر معاصر مارخ پیدا نه کړو؟ ډېره ښه پوښتنه ده. خو زه په دې مورد کې صرف درته دا وایم چې زه په خپله سره د دې چې ما تاسو ته معلومه ده د ادبیاتو فاکولته لوستې ده، ولې د تاریخ سره ډېره مینه لرم او ډېر تاریخونه مې مطالعه کړي. په هغه وخت کې چې ما سره کله د ځینو ملګرو په خوښه باندې د هغوی په هڅونه باندې دا فکر پیدا شي چې باید د اسلام تاریخ وژباړم، نو په هغې وخت کې په لاهور کې 2 کتابونه ماته په لاس باندې راغله، چې یو ایډوکیټ محمد علي لیکلی او هغه هم یو هندي لیکوال دی، او یو د مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادي دا تاریخ و. نو دا دواړه ما واخیسته په هماغه وخت کې، او دواړه مې مطالعه کړه. سره دې چې دا ډېره اوږده مطالعه ده، تاسو ته خپله پته لګېږي چې دا ولې په هغې ټول دواړو کې راته دا تاریخ مناسب ښکاره شو. ولې مناسب ښکاره شو؟ مناسب راته په دې باندې ښکاره شو چې دا سړی د مؤرخ والي سره چې دی یو مؤرخ دی، یو دیني عالم دی، او د همدغه اختلافي مسایلو دپاره چې خلکو په تاریخ کې ډېر زیات ځلولي دي، د هغوی دپاره د نبوي احادیثو په رڼا کې او یا د فقهي علماو په فتواګانو په نتیجه کې د هغې دپاره ډېر ښایسته او ښکلي جوابونه پیدا کړي دي. لکه فرضاً د صفین په جګړه کې چې دواړو خواو ته
تقریبا په ډیر زیات تعداد کې د 80,000 په شاوخوا کې صحابه د صفین په جنگونو کې شهیدان شو. دا جنگ 1 هفته او 3 ورځې و. د حضرت معاویه او حضرت علی کرم الله وجهه په دغه کې په دې کې د قرآن اعظم شان قاریان او لوی صحابه کې شهیدان شو. دا تقریبا د صحابه او اخري وخت مو نو وی خلکو د حضرت علی کرم الله وجهه نه پوښتنه وکړه چې دا ستا طرف ته چې خلک مړ شو دا د دې مړی څنګه دي او چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ طرف ته خلک وژل شو د دې مړی څنګه دي. حضرت علی کرم الله وجهه ورته په ډېر ساده الفاظو کې ویل چې دا دواړو طرف ته شهیدان دي. نو هغه ورته چې ولې شهیدان دي ویل دا جنگ یو اجتهادي جنگ دی. زه فکر کوم چې زه اسلامی خلافت صحیح قائمول شم او صحیح چلول شم او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی خوانه اوخه دی او بل کاتب د وحی دی هغه دا فکر کوي چې زه د اسلامی خلافت صحیح قائمول شم. دا دوه خلک دا دوه دغه دي. حال دا چې په نورو تاریخونو کې بیا په یو بل باندې پړویل شوی دا چې دا پلانې دا او پلانې کې دا او حتی ډېر بد الفاظ د زونو لپاره استعمال شوی دي. نو دا تاریخ دغه سي ځانګړتیاوي لري چې هغه تشویشونه چې د تاریخ د لوستونکو په ذهن کې راځي هغه رافقي شغله لټون دا اول ټکو چې زه د وینم د اسلام تاریخ د ستاسو ترجمه د حضرت پیغمبر له ژونده له زمانه له نبوت شروع کیږي خو دا اتلسو مخه دی دا پای چیرته دی د دې کتاب یعنی تر کومې زمانه پورې اول جلد د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانه نه پیل کیږي او د راشده خلافت تر پایه پورې او دویم جلد د امویانو دوره ده او د عباسیانو دوره ده چې دا ډېر مهم جلد دی او په دې تاریخ زده کوونکي باید دا په دقت سره ولولي. کله چې د عباسی دوره راځي او په عباسیانو کې د هارون رشید د خلافت دوره راځي او بیا د مامون رشید د خلافت دوره راځي دغه وخت کې نو بغداد د اسلامي نه بلکې د نړیوالو علومو یو مرکز ګرځي. یو ډېره خوږه تاریخي خبره ورته وکړم چې مامون رشید د خپل لور عالیه په نامه باندې په بغداد کې یو ډېره لویه کتابخانه جوړه کړه او د ټولې نړۍ نه یعنې د روم او د فارس او د مختلفو ځایونو نه د مختلفو ژبو عالمان راوغوښت او د هغې سره د اسلامي دنیا مترجمان مقرر کړه چې په همدغه وخت کې منطق طب فلسفه دغه علوم په بغداد کې ترجمه کېدل او د دې کتابونه او اسناد رامنځته کېده. د مامون رشید په زمانه کې د 3 لکو په شاوخوا کې کتابونه په عربي ژبه تر واوخت او ترجمه شو او مختلفو ژبو شاغله لټون د اسلام د تمدن د اوج زمانه ده او د خو معلومه ده او په هغه زمانه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه مسلمانانو د ټولې دنیا چې دوی ورسره بلد ول او دوی ته معلومه و د ټولې هغه دنیا د کتابونو د پوهنو د فلسفو ژباړې ته او د فکرونو ژباړې ته اقدام وکړو. یونانی کتابونه ترجمه کړل پهلوي سانسکریت سوریانی عبرانی نور او نور خو دغه نور قومونه چې دا مسلمان نه وو خو دوی دا کتابونه ترجمه کول یعنی د فکر په مقابل کې سانسور نه کاوه. خو ورستو کلونو کې حتی په د اوسنۍ زمانه کې د نورو قومونو د نورو مذهبونو د نورو عقایدو د خلکو د کتابونو لخبرېدو سره مخالفت کیږي. آیا مولانا نجیب آبادی دغه تفاوت ته د اسلام د تمدن د اوج په زمانه کې او په هغه زمانه کې چې به د حالت نشته اشاره کوي کنه لوستونکو ته څه ورزده کوي څه پیغام لري؟ بالکل ما تاسو ته مخکې یو مثال ویو اوس لکه فضل مولانا صاحب په همدې تاریخ کې لیکي چې دا هغه دا اوسنی وخت کې چې د ازمن ازین خلک چې د دې مخالفت کوي چې جنو مکتبونه دي نه او دا دي نه او دا دي نه حال دا چې د مامون رشید په زمانه کې مامون رشید د بغداد لویه کتابخانه او لوی دار ترجمه د خپل لور علی په نامه باندې ونوموله او بیا هم دغه لوري همدغه امام رضا ته چې په هغه وخت کې د علویانو د ډلې نه د شیعیانو اتم امام هغه ته په نکاح باندې ورکړه. یعنی په دغه وخت کې هیڅ قسم ته په دې مسایلو کې دغه نو علمي مسایل او دا مذهبي کرکې او نفرتونو ته په علمي مسایلو کې چا ځای نه ورکاو.
ښاغلی لټون، تاسو ونه ویل چې دغه تاریخ اسلام تر کوم ځایه پورې ده، تر کومې زمانې پورې دی دا کتاب؟ او دریم جلد بیا د مصر حالات دي، د اندلس اموي خلافت دی، د ایران او د افغانستان او د هند حالات دي، محمود غزنوي زمانه ده، دا ټول پکې ذکر شوی دي. ښاغلی لټون، تاسو غیر له دغه ژباړې نور کوم کارونه کړي دي؟ ما تقریبا د 1400 په شاوخوا کې نور کتابونه مشباړ دي او یو څه خپلې لیکنې هم شته دي. د ځوانۍ نه تر اوسه پورې د مطبوعاتو سره ما او غواړم چې د یو نومرکۍ په حالت کې نه د ډیرو مطرح کېدو سره خپل قوم ته د خپل قوم د فکري روزنې په خاطر باندې یا څه په خپل ولیکم او یا څه ترجمه او کامیاب اوسئ. ښاغلی لټون، دغه وختونو کې یا په راتلونکو نږدې وختونو کې د څه لیکلو یا ژباړلو او چاپولو نیت لرئ؟ ولا تر دې د مخه ته یو بل خبره وکم چې ما مقدمه ابن خلدون ترجمه کړې او تر اوسه پورې لا د چاپ نه راوتلې، ولی چاپ ته تیار ده. څو مخه به هغه تقریبا 1000 صفحې به او ما چې ترجمه کړې ده نو 200 نیم تختې کاغذ کې ترجمه شوی. نو دا ډیر مهم کتاب دی او زه د خپل قوم ځوانانو ته وایم چې که څوک په سیاست کې کار غواړي چې یو سیاستمدار شي او په ټولنپوهنه کې او په تاریخ پوهنه کې په دې ټول شان باندې وپوهیږي، باید مقدمه ابن خلدون خامخا ولولي.